السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول راته رک روغ او جوړ او په صحت کالیو کې به نغښتي یاستئ. ګرانو ملګرو، نن بیا هم له ټکنیکل زده کړې چینل څخه په ډېر زیات خوندور ویډیو کې تاسو ته راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې ډېر خوندوره طریقه تاسو ته په موبایل کې راوړې ده. د فایل منیجر فولډر کې ملګرو ډېر خوندوره ویډیو ده. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شیر کېدو نه مخکې هغه ملګري چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل سبسګرائب کړئ او خوا کې د بیل آیکن ته زور ورکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او ویډیو لایک کړئ که مو خوښ شول، نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. راځئ ملګرو چې په ویډیو اول لپاره ملګرو تاسو خپل موبایل فایل منیجر ته وراسئ. ملګرو اوس دلته ملګرو هغه دا سیټینګ دی چې موږ څنګه کولی شو چې خپل عکسونه یې که ویډیوګانې هر څه له نور ملګرو څخه موږ پټ کړو. هغه به هېڅ نشي کولی چې زموږ عکسونه یا ویډیوګانې پیدا کړي یا ملګرو تاسو ویرېږئ چې زموږ موبایل څوک هیک نه کړي. نو ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. هغه لپاره ملګرو زه اوس سمپل راځم، دا د عکسونو فولډر ملګرو. زه اوس مثال فوټو ملګرو یو کې یو څه عکسونه دي په دو ملګرو په دو باندې دا زور وکړئ ملګرو. تاسو مې کله زور وکړو ملګرو، بیا تاسو راسئ ملګرو ریمیو ته بیا راسئ ملګرو، تاسو ته معلومیږي. دلته ملګرو تاسو خاص یو ډاټ ورسره اضافه کړئ، نور به څه نه کوئ. بیا ملګرو په دغه باندې کلیک وکړئ، په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. اوس تاسو ګورئ بیا ملګرو دغه فولډر باندې ملګرو کلیک وکړئ، بیا سیټینګ اپشن ته راسئ ملګرو. ملګرو اوس به راسو سیټینګ ته ملګرو. ملګرو تاسو به دا شو هینډز ملګرو فایل باندې به کلیک وکړئ. دا ملګرو تاسو آن دا به آف کړئ ملګرو. اوس ګورئ تاسو ملګرو هغه د عکسونو فولډر ورک شو، تاسو یې ګورئ هېڅ نشته ملګرو. اوس ملګرو بیرته چې را پیدا کوو به ملګرو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، سیټینګ اپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دا شو هینډز فایل باندې ملګرو کې تاسو کلیک وکړئ، دا به آپ کړئ ملګرو تاسو. اوس تاسو ګورئ ملګرو دا فولډر پیدا شو په ډېره اساني سره. نو په دې طریقه سره تاسو پټولی شئ. نو دا ویډیو ملګرو هیله یم چې دا ویډیو مو خوښ وي، نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو زه راځم. د الله په امان.